د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې په دغه ورځو کې یعنی په ذوالحجې په اول عشره کې چې الله جل شانه ته د خپل بندگانو عبادت څومره خوښ دی په نور ورځو کې دومره خوښ نه دی. یعنی په دغه ذوالحجې میاشت چې کوم داخله شي او د اختر نه 9 ورځې مخکې دغه اوله لس ورځې د ذوالحجې په دې کې الله ته څوک عبادت وړاندې کوي نو دا الله ته ډېر خوښ وي د نورو ورځو نه. او بیا په دې عشره کې د هرې ورځې روژه چې دا سړی روژې نیسي دا د یو کال د روژو برابر الله ثواب ورکوي. او په دغو شپو کې نوافل څوک کوي نو الله جل شانه د شب قدر په نوافلو برابر ثواب ورکوي. دې حدیث روایت ترمذی شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، د ذوالحجې میاشت په کومه میاشت کې چې د اختر راځي او حاجیان حج کوي نو دغه اولنۍ لس ورځې په دې کې الله ته عبادات وړاندې کول، تلاوتونه کول، نفلونه کول، روژې نیول، په دې باندې الله ډېر خوشحالیږي. دا الله ته ډېر زیات محبوب دی او خوښ دی. او بیا خصوصا روژې نیول چې په دې اوله عشره کې د هرې ورځې روژې ثواب الله جل شانه ته د یو کال د ثواب په اندازه ستاسو برابر ثواب درکوي. او په دغه شپو کې نفلي عبادت کول دومره ثواب ته الله درکوي لکه شب قدر کې د روژې میاشت وي او د لیلة القدر شپه باندې څومره ثواب ته الله درکوي دغه اندازه باندې الله جل شانه ته چې د ذوالحجې په دغه اول عشره کې شپې ته عبادات کوي، نفلونه کوي، ته به د شب قدر په اندازه ثواب او اجر الله درته درکوي. د دې وجه نه محترم مسلمانانو ورونو، سړي او زنانه په دې عشره کې ملاګانې وتړئ او عبادت ته زور ورکړئ، عبادت وکړئ، نفلونه وکړئ، تلاوتونه، ذکرونه، درود شریف، صدقې، خیراتونه په دې اول عشره کې ډېر زیات کوئ. محترم مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نور مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.